د کابل ټکی کام درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. زاړه اربکیان د نویو پاڅونوالو په بڼه له نن څخه تقریبا 11 کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان ډیوډ پیټرایس وټاکل شو، نو د افغانستان د جګړه ییزې اوضاع تر څارلو وروسته یې د ملیشۍ اربکیو د جوړېدو نظر ورکړ. په دغو اربکیانو کې د افغاني ټولنې هغه خلک استخدام شول چې په نشهیي توکو اخته وو، کورنۍ به یې شړلي او رټلي وو، او په کلي او ولس کې به پر غله، راهزن، وحشي، چرسي او نورو ناوړو نومونو یادېدل. له دغه ډول خلکو څخه د پیټرایس د جګړه ییزې فورمولې مطابق اربکي ملیشې جوړې شوې. دغه ملیشې چې په لومړي سر کې د کابل حکومت له لوري د پاڅونوالو، سیمه ییزو پولیسو او نورو نومونو یادېدل، د افغان ولس لپاره ستر ناسور وو. د افغانانو نواميس یې ولوټل، په اطرافي سیمو کې ډیری بېګناه وګړي ووژل، چرس، پوډر او نور نشهیي مواد یې دود کړل. هغه مهال چې له افغانستان څخه د امریکایانو وتل حتمي شول، پر دغه ډله یې معاشونه بند کړل، نو دوی د خپلو چرسو، پوډرو او نورو دې ته ورته اعمالو لپاره له خلکو څخه په غلا لاس پورې کړ، او د خلکو کورونو ته به ور اوښتل، غلاګانې به یې ورڅخه کولې، په لویو لارو کې به یې له موټرو څخه پیسې اخیستلې. خو کله چې طالبانو د افغانستان اطرافي سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې او اربکیان یې ډیری ووژل، ځینې تسلیم شول او نوره پاتې برخه یې د طالبانو له ویرې ښارونو ته راوتښتېدل. له دې سره سم د امریکا او کابل حکومت له لوري دغه ډله ناکامه وبلل شوه، او بلخوا د ولسي وګړو شکایات هم پرې ډېر شول، نو یې څه موده وړاندې پر دوو برخو وویشل. یوه برخه یې هغه چې څه ناڅه د جګړې وړتیا یې لرله په اردو، پولیسو، نظم عامه او نورو نظامیانو کې شامل کړل، او پاتې نور یې په کورونو کېنول. خو دا چې دغو وګړو ځان ته بلا، دښمنۍ او غمونه کتلي وو، نو په اطرافي سیمو کې ګزاره ګرانه شوه. له دې امله ښارونو او هغو سیمو ته کډه شول چې د حکومت تر ولکې لاندې وي. هلته یې په شخصي ډول په غلا، اختطاف، تښتونو او نورو جرایمو لاس پورې کړ. کله چې د کابل حکومت له لوري د افغان ولس د غولونې لپاره د سولې په نامه پرلتونه پیل شول، نو همدا اربکیان حکومت ولېږل تر څو د سولې په نامه کاروان، پرلت او داسې نور کارونه ترسره کړي، او په همدې چل او فریب یې ځانونه د طالبانو ساحو ته رسول غوښتل، تر څو ساحې د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. خو طالبانو د کابل حکومت دغه دسیسه په نطفه کې خنثی کړه. اوس مهال چې تقریبا 150 ولسوالۍ د طالبانو تر مستقیم واک لاندې راغلي، او هر ورځ لسګونه ولسوالۍ نورې هم نیول کیږي، کابل حکومت ورخطا دی، او یو ځل بیا یې د خپلې ورخطایۍ د پټولو او افغان ولس د غولولو لپاره 3 ډوله پلانونه تر کار لاندې نیولي. لومړی هغه امریکا ته د مشرانو سفر، او د سفر په ترڅ کې امریکا دې ته راضي کول چې یو څه عسکر د دوی د هوایي او نظامی مرستو لپاره پرېږدي. خو داسې ښکاري چې دغه پلان یې د امریکایانو له لوري رد او له ناکامۍ سره مخ شو. دویم ډول پلان یې په شمال ولایتونو کې د پخوانیو ملیشو بیرته فعالول دي، چې ځینې کسان یې د عطانور، دوستم او نورو پخوانیو جنګ سالارانو تر مشرۍ لاندې راټول کړي، تر څو د طالبانو د بریاو مخه ونیسي. خو په شمال کې د طالبانو ګړندیو فتوحاتو د کابل حکومت دغه ډول پلان هم په نطفه کې خنثی کړی، او دا د بلخ د شورتېپې ولسوالۍ په نیولو سره د عطانور ملیشه جوړونې پلان له خنډ او ځنډ سره مخ کړ. د یادونې وړ ده چې عطانور د پخوا په څېر یو ځل بیا له خپلو زامنو سره د شورتېپې ولسوالۍ په سیمو کې نمایشي حرکات کول، چې دا دی نن دغه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د کابل حکومت دریم پلان د ډیوډ پیټرایس د روزل شویو اربکیانو راټولول، منسجمول او بیا فعالول دي، خو په دومره توپیر چې دا ځل به یې نوم د جمهوریت غوښتونکي، ولسي پاڅون کوونکي او د نظام ملاتړي وي. د مثال په ډول په زابل، کاپیسا، خوست، پکتیا او ځینې نورو سیمو کې د دغو اربکیانو راټولول او بیا له سره منسجمول چې ویډیوګانې رسنیزې شوي، د کابل حکومت دریم پلان څرګندوي. د نومونو بدلولې یوازې د افغان ولس د غولونې لپاره ترسره شوي، که نه نور هماغه زاړه اربکیان او د ولس ازار وهلي عناصر دي کوم چې پیټرایس استخدام کړي او فعال کړي وو. دا چې دغه ډول پلانونه به د طالبانو مخه ونیولی شي، او که نه د طالبانو د تحریک د پیل پر مهال هم ملیشې موجودې وي، خو پر وړاندې د خاشاکو او خځلو حیثیت درلوده.
دغه شان اربکیانو هم دغه ډول حیثیت درلود او دا دی اوس یې هیواد ورڅخه پاک کړی، نو دا ځل هم لرې نه ده چې ټول ختم او بالاخره پر بشپړ افغانستان کنټرول ومومي.